د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ته د ځینې سیاسي کارپوهانو غبرګونونه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ورور اندرابي ته تر ټولو فاسد او بیکاره وزیر یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی پرته له کوم عاید څخه د امریکا په ویرجینیا کې د میلیونونو ډالرو کور لري. د پکتیا پخوانی والي بیا اندرابي ته ویلي راځئ لومړی د حکومت جوړولو په ځای فکرونه ملي کړو او د تعصب له کړۍ راوباسو. ښاغلي فدایي زیاته کړې چې د پردیو استخباراتو د دروازو ټکولو پر ځای راشه افغانانو خپلو دروازې وټکوه او د دې کرکجن وضعیت له ستراتیژیک فکر وکړه. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سکرتر عزیز امین بیا د اندرابي او ورته نورو کسانو په اړه چې دوی ټولو خپل باور له لاسه ورکړی ده او زیاتوي اندرابي یو له هغه بې کیفیته وزیرانو څخه و چې د کورنیو چارو وزیر په توګه یا وزارت ته هیڅ ستراتیژیک هدف نه درلود. بلې خوا اغلې پتنګ بیا اندرابي تورن کړی چې په لباسي کړنو او مریضي فکرونو افغان ولس له بحران سره مخ کړی دی. اغلې پتنګ لیکلي کله چې امتیاز و، چوکۍ وه او ټول وزارتونه او سفارتونه له تاسو ډک وو نو ولسمشر غني متاسف نه و، خو نن متاسف شو. متاسفانه چې فکر مو تل بیګانه پرست او دی. معلومیږي چې تاسې اوس هم په خوب او خیال کې ژوند کوئ. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوئ.